د نبید الله ذاکر ورور نه ډېر زیاته مننه کوو. خوشحاله اوسېږئ چې تر دې دمه راسره وئ. الله پاک دې زموږ د هیواد دغه شته ستونزې، دغه اقتصادي ستونزې، همدارنګه دغه د ځوانانو تېښتې، دا د الله پاک کمې کړي. الله پاک دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي. د مشاعرې په پای کې پېښوري صاحب نوبت درکړم اوس هم که نه خان محمد پېښوري ته بلنه ورکوم چې دریځ ته راسي، خو په دې بیت باندې پېښوری صاحب وایي ملنګ سړی یم باچاهي په لاس کې مه راکوئ، ملنګ سړی یم باچاهي په لاس کې مه راکوئ، هسې نه ټول جهان لوګی کړم د هر له سترګو. پېښوری صاحب مهرباني راځئ. سلامونه او احترامات مې ومنئ ټول ګډونوال راغلي مېلمانه استاد محترم. د هر څه له مخه د خپلواکۍ د 104مې کلیزې د مبارکي ټولو هېوادوالو ته وایم. غزل له به راشم شعر له وایي زما خو شاعري ولسي بس ګیلې به نه کوئ ډېر. وایي جمهوریت کې به ملا ملا کېدلو، امارت کې میکدې لذي راځي او پس جمهوریت کې به ملا ملا کېدلو، امارت کې میکدې لذي راځي او په ساقي خو له وختي راسي شکې مل چې څنګه دروازې لذي راځي او په ساقي خو له وختي راسي شکې مل چې څنګه دروازې لذي راځي او مفکر ورله شیخانو پل کې ناست دی ګل مرجان زړې باړې لذي راځي. مفکر ورله شیخانو پل کې ناست دی ګل مرجان زړې باړې لذي راځي او موږ به خود ویل چې همدا مسلم یاري ده. رودوال صاحب موږ به خود ویل چې همدا مسلم یاري ده، روغه جوړه کې دوهې لذي راځي. غزل ویاړم صلیبي نړۍ مې ماته کړه، لویه طاغوتي نړۍ مې ماته کړه. مسافر لاله راغلاست وایو ویاړم صلیبي نړۍ مې ماته کړه، لویه طاغوتي نړۍ مې ماته کړه. شکر دی شمله مې لا هم هسکه د ګوره مغربي نړۍ مې ماته کړه. څو ځل مې تر کوره ځغلولي دي بیا ځلې کفري نړۍ مې ماته کړه. او زه چا پسې کور لتلی نه یم ما چې زوروي نړۍ مې ماته کړه. خټې نه به پوزې اوس جوړی ځان لجي ټکنالوژي نړۍ مې ماته کړه. خټې نه به پوزې اوس جوړی ځان لجي ټکنالوژي نړۍ مې ماته کړه. او جنګ خوي د خان او ملا کالو سرما وکړه سیلي نړۍ مې ماته کړه. ښه وی پېښوری ودانواله ته ننګ د افغاني نړۍ مې ماته کړه. دا ټول فرمایشونه دي. یو بل فرمایش دی چې هغه هم پوره کړو. وایي ازل د خپلې برخې په سرلي را کړي دي، وخت راله ګېډې ګېډې ازغي را کړي دي. غرمې په سرو میرو مازدیګري مو ربغړي، په شپو کې شوګیرو له یسویلي را کړي دي. ګلونه د لاله او زمونږ سیرې ګریوانونه، مالیار نو موږ له څه ګلاب ریدي را کړي دي. د درد څرکې د زړه د پرهرونو نه راوځي، بیلتون هم ګزارونه په زړګي را کړي دي. په سرو غرمو په دشتو کې محبوب پسې ګرځېږو، دا نښې نښانې کوم لیوني را کړي دي. د وخت پرېکړې مو ځکه دي منلي په لیمو، ویاړونه یې څه خپل او څه پردي را کړي دي. شتمن وطن کې شته یو خو په ګېډه ماړه نه یو، کارتونه د راشن WFP را کړي دي. او شتمن وطن کې شته یو خو په ګېډه ماړه نه یو، کارډونه د راشن WFP را کړي دي. او په څلي د وزیر اکبر خان ویاړو سینګاروي، نسي د مکناټن رنګین غمي را کړي دي. او چې ژوند له خندا شین شي پېښوری ودانواله، یون داسې ټکورونه مجازي را کړي دي. چې ژوند له خندا شین شي پېښوری ودانواله، یون داسې ټکورونه مجازي را کړي دي. هغه رودوال صاحب مخکې هغه کړې وه غزل، بیا مخکې مشاعرې کې مې بیا چې وخته تاله خو ژوندون له خندا شین دی، د مرګ خوله کې خوار پښتون له خندا شین دی. د خیال ټالې د لیلا زلفو کې زانګې بیابان دی، او مجنون له خندا شین دی. د بڼو غشو زړګی زخمي زخمي کړو، های توبه ورله لړمون له خندا شین دی. خګیله پکې له چا نه سړی وکړي چې زورواکو له قانون له خندا شین دی. ویلې نه کنه د یونین ضرورت دی، اوس په خپله ورله یون له خندا شین دی. ویلې نه کنه د یونین ضرورت دی، اوس په خپله ورله یون له خندا شین دی. لوټ کانې کې بیا شوروا نه پښې چاپیر کې جنګلک له چلستون له خندا شین دی. او ګلورک وله یې د راز خبره وکړه، په منبر ملا ګلون له خندا شین دی. پېښوری ملنګ د شنو نه ګیله نه کوي، شنو له ټول شین کمیسون له خندا شین دی. ستاسو په اجازه ملګري هغه نظم تکرارین دی، خو دلته اوس هغه حاجي صاحب بارات او رفیع الله سالارزی دغسې سمیع الله شینواري مامال کوزی دوی غوښتنه کوي چې دغه نظم ووایي.
وای ملګرو لیوني غوندې فکرونه را پرېوتي مزغو کې مې د خیال لوی لوی کسرونه را پرېوتي دا تول او دا ماتول او دا زبادول به پکې نه وي تلپاتې یارانې کې چې مو دې ټکي لپامي مدام خو نه مستي نه د ساقي په لاس کې جامي مزه د ورځو سب کې د چشین خالي امامي تر څنګه د فرضي ملاقاتونو اهتمامي رسۍ رسۍ زلپان په مخ ټالونه را پرېوتي رندان ورنه غافله وي شیخان ور باندې زانګي ملنګ لکه پرې پرې پیزان ور باندې زانګي منکر باندې له پاس نه بندیزونه را پرېوتي ملګرو لیوني غوندې فکرونه را پرېوتي وای په خپل فکر خو دلته هر سړی لقمان حکیم دی د بار کاږه لرګي دی یو لا نیمې مستقیم دی یاران لکه ماران دي ځکه هر چا سره بیم دی کوپړی پکې خوندي دي احساسات ورلاندې مړه دي په ډېرو د خپل عقل اسمانونه را پرېوتي ملګرو لیوني غوندې فکرونه را پرېوتي پستې د سرندې غوندې خبرې دلته باسي چې ځان الوت له جوړ کې تی وزرې دلته باسي بامبور بامبور ظلمونه ځکه جوړې خامدی دي په نوم د دغو پاتې دي نور دا کوڅې پردی دي سرخۍ که له بنګۍ نه کاغذونه را پرېوتي کام خرڅو له تضمین ضمانتونه را پرېوتي او چې حق وایي هغوی له اختارونه را پرېوتي او ملګرو لیوني غوندې فکرونه را پرېوتي زما په پښتنه خاوره ګوا دي تاریخونه پرېړنګي دي د وخت امپراتورۍ او طاقتونه ودرېږي ولې نه دي بازو بازو له ننګونه بامونه م را ولاړ او دیوالونه م را پرېوتي په خاوره مو ځای ځای نیپال بمونه را پرېوتي ویجاړ دي ګودرونه دلته سوي چینارونه په ډاک سترنجۍ اچ او مکتبونه را پرېوتي او ملګرو لیوني غوندې فکرونه را پرېوتي وای شپږیزې او څلوریزې چلي چار او چکه نشته ارزو یې چې لري د هغو جیب کې ټکه نشته مارکیټ د ښکلو ډون دی بازارونه را پرېوتي د 100% اوس راغلی تر شپېتو دی ډیمانډ د حسب مخ ورځ په ورځ په کمېدو دی د مصر سوداګر هم سودا نه کوي لوکل د بزنس قرارداد لیکي کمپنۍ ملټي نیشنل شتمن په پیسو اخلي دلته ځان له مډالونه په فلاپ فلم کې وکړل ډېر بې ننګه کردارونه تاریخي په لیکلو ثبتولو هم شرمېږي دا ځنې دي ړانده شي دوی له شرم نه ودرېږي د خپل عمل سزا خوري عذابونه را پرېوتي ملګرو لیوني غوندې فکرونه را پرېوتي وایي د جوړه او که ناجوړه د بانه د هر چا جوړه دا هر چا یې زده کړي چې غوا توره شودی سپین دي سحر نه خبر نه دي راوتلي ماسپښین دي په سلو قسمونو لري او مات ګډ جواز مزه ورکوي چې خوشي کې په چتي پسې باز په نوې بڼه ډېر زاړه شوقونه را پرېوتي ملګرو لیوني غوندې فکرونه را پرېوتي او ریخي ریخي ګریوان نه مې تارونه را پرېوتي زموږ د لیونو انتخابي نښه هم دا ده ازمیښت دي وکرا دي چې د هر چا چې سودا ده جیپانو نم د رایو ډک بکسونه را پرېوتي کړچ کړچ زوړ بایسکل نه مې پیچونه را پرېوتي او ملګرو لیوني غوندې فکرونه را پرېوتي دا واو یو ځل بیا بیا چکچکې مې په کار نه دي نغده اراده نه ټول واده را سره وکړئ د شر خلاف یو ځای مبارزه را سره وکړئ د غونډې ختمېدل او د خپل ځان اصلاح کېدل زاړه ملګري نه نه یو څه وړاندې کېدل د خپل رب بندګي د خوږ نبي په طریقه چې شنډه د مکار دښمن وي هره دسیسه دعوت او افغانیت به سره دواړه نیسو پام کې بدعت به نه کوو په خپل کامل دین اسلام کې ټغر چې د فساد او بېدینۍ خپله ټول نه کړو تارونه د ګریوان مو چې په خپله راټول نه کړو ملاله خواره څنګه یو ناڅاپه په قربان کی په یو پیغور سنبال په میوندي جذبه ځوانان کی که هو کوي کې نم کني صادر مې اخلم زم په سکرین د موبایل مې مسکالونه را پرېوتي ملګرو لیوني غوندې فکرونه را پرېوتي هغه ملګري د راتلو کې دغه وکړه وطن هم زمونږ خپل دی افغانان هم زمونږ خپل دي ملا صاحب مو هم خپل دی طالبان هم زمونږ خپل دي پردي چې ګرځېدل پې سرکونه به هم پردي وباره اوس خو دا ګرده سرکان هم زمونږ خپل دي تاجک ازبک ترکمن او هزاره چې افغانان وي تر څنګه د وطن اصلي سیکان هم زمونږ خپل دي په لوی کور د افغان کې بیګانه واړه څرګند دي دا نه چې څوک هم خرڅي لیډران هم زمونږ خپل دي نړۍ نه ژوندون نه غواړو خپل ژوند ته مو دې پرېږدي حال دا چې ژوند پرسته خیرخواهان هم زمونږ خپل دي لري چې اسلامي او افغاني رقابتونه نظام خاص هم خپل دی نظامیان هم زمونږ خپل دي او راغلو سره تلي دي اوس هسې چغې نه وایي منظور ډله خو یې څه چې نشنلیان هم زمونږ خپل دي ډېره مننه ستاسو توجه